طاقت لرونکو افادو یا معادلو طاقت لرونکو معادلو بل ډول دا دی چې داسې یو شکل ولري سی یو ضرب د ا په توان د 2 اف اف اکس جمع سی 2 ضرب د بی په توان د 2 اف اف اکس جمع سی 3 ضرب د ا ضرب بی کل په توان د اف اف اکس مساوي پر صفر وي چې قاعدې ټوله مثبت او خلاف د یو وي. نو په داسې معادلو کې دواړه خواوې یا په بی په توان د 2 اف اف اکس یا ا ضرب د بی په توان د اف اف اکس تقسیموو چې دا یا داسې یو شکل نیسي چې سی یو ضرب د ا پر بی کل په توان د 2 اف اف اکس جمع سی 3 ضرب د ا پر بی کل په توان د اف اف اکس جمع سی 2 مساوي پر صفر یا دا شکل نیسي یا هم دا شکل نیسي چې سی یو ضرب د ا پر بی کل په توان د اف اف اکس جمع سی 2 ضرب د بی پر ا کل په توان د اف اف اکس جمع سی 3 چې دا دوه ډولونه موږ مخکې لوستلي وو چې دا مستقیمه د دوم مجهوله معادله دومه درجه یو مجهوله معادله په شکل باندې لیده دا هم د ده چون معکوس دی دا یو پر ا پر بی کل په توان د اف اف اکس نیسو چې بیا هم دا دومه درجه یو مجهوله معادله ته اړوو لکه تیر درسونه چې ویلې نو بیا یې حلوو په مثال کې وینئ چې مثال کې به دا نور هم نه واضح سي 9 په توان د x جمع 4 په توان د x مساوي کېږي په 15 پر 2 ضرب 6 په توان د x. نو دا داسې زه لیکلی سم چې 9 په توان د x داسې لیکلی سم چې 3 په توان د 2x یا 3 په توان د x کل په توان د 2 او 4 په توان د x داسې لیکلی سم چې 2 په توان د x کل په توان د 2 مساوي کېږي چې پر 15 پر 2 ضرب د 6 په توان د x داسې لیکلی سم چې 3 په توان د x ضرب د 2 په توان د x. که دلته دواړه طرفونه په 3 په توان د x 2 په توان د x ضرب د 3 په توان د x وویشم یعنی لکه یو وخت مو چې وویل چې a ضرب b کل په توان د f of x یعنی a مو دلته څه دی 3 دی b مو 2 دی یا b مو 3 دی a مو 2 دی پروا نه کوي 3 په توان د x ضرب د 2 په توان د x. نو دا خو د سره اختصاریږي دلته پاتې کېږي 3 په توان د x کل مربع پر 2 په توان د x ضرب د 3 په توان د x داسې کېږي چې 3 په توان د x پر 2 په توان د x جمع مربع د 3 په توان د x سره ختمیږي جمع دلته 2 په توان د x کل مربع تقسیم د 2 په توان د x ضرب د 3 په توان چون مخرج مشترک دی هم په 3 په توان د x مربع تقسیمو هم په 2x مربع باندې به تقسیمو. نو دا مربع 2 په توان د x سره خلاصېږي 2 په توان د x پر 3 په توان د x پاتې کېږي مساوي په یا مساوي په 15 پر 2 کېږي. نو دغه 3 په توان د x پر 3 پر 2 په توان د x د 3 پر 2 کل په توان د x لیکما د بل هم 2 پر 3 کل په توان د x لیکما دواړه خواونه که 15 پر 2 منفي کما نو منفي 15 پر 2 مساوي په بلې خواته یوازې صفر پاتې کېږي. مخې ته ځو دلته 2 پر 3 د 3 پر 2 معکوس دی یعنی 1 پر 3 پر 2 لیکما 3 پر 2 کل په توان د x جمع 1 پر 3 پر 2 کل په توان د x منفي 15 پر 2 مساوي په 0 سو 3 پر 2 کل په توان د x زه یو بل متحول مثال لکه وای غونته داسې یو متحول سره مساوي کومه لیکمه چې دا مساوي په وای مثال که دا وای سره مساوي کو نو اوس داسې لیکلی شو د 3 پر 2 په توان د x په عوض به زه وای ولیکم وای جمع 1 پر وای منفي 15 پر 2 مساوي په 0 سو. دا معادلې مخکې موږ لوستلې وې په تېر درس کې نو دا اسانه حلولی سو دواړه خواو به په وای کې ضرب کړم دا کېږي وای مربع منفي 15 پر 2 وای جمع 1 مساوي په 0 یا دواړه خوا بیا په 2 ضرب کړم د 2 وای مربع منفي 15 وای جمع 2 مساوي په 0 سره سو. نو دواړه خوا که نه
یا دا د دومه درجه معادله ده، نو که تجزیه کومه د تجزیې د لارې دا حلولی شم. څه رقم 2y مربع 2y ضرب y لیکمه او 2 منفي 1 ضرب منفي 2 لیکمه. د معکوس حاصل ضربونه که جمع کم 2y ضرب منفي 2 منفي 4y او y ضرب منفي 1 منفي 1y منفي 1y جمع منفي 4 منفي 4y منفي 15y، یعنی دغه دوام حد موږ ته راکوي. نو دا تجزیه صحیح تجزیه ده، یعنی 2y مربع منفي 15y جمع 2 مساوي په 0 سره داسې لیکلو چې 2y منفي 1 ضرب y منفي 2 مساوي په 0 ده. د دوه ضریبو حاصل ضرب مساوي په 0 دی، نو یو د دو ضریبو باید مساوي په 0 شي، یعنی 2y منفي 1 مساوي په 0 کو، نو y مساوي په 1 پر 2 دی y1 او y منفي 2 که مساوي په 0 دی، نو y2 مساوي په 2 کېږي. ولې y څه شی و؟ y موږ مخکې لوستلی و چې یا قبول کړی مو و چې 3 پر 2 کل په توان دی x مساوي په y دی. نو راځئ د y په یوازې قیمت ولیکو. 3 پر 2 کل په توان د x مساوي په 1 پر 2 دی. نو که دلته وغواړو چې x پیدا کړو، نو x مساوي کېږي په لوګاریتم دی 1 پر 2 په قاعده دی 3 پر 2 او په دوم y کې یعنی y2 مساوي په 2 سره، نو 3 پر 2 کل په توان د x مساوي په 2 دی. نو دلته که بیا هم x وغواړو پیدا کړو، نو x مساوي کېږي په لوګاریتم دی 2 په قاعده دی 3 پر 2 سره، یعنی x1 مساوي په 1 لوګاریتم دی 1 پر 2 په قاعده دی 3 پر 2 سو، x2 مساوي سول لوګاریتم دی 2 په قاعده دی 3 پر 2 سره. دې موضوع په اړه باندې check yourself 20 تاسو د ریاضي په کتابو کې تمرین دی هغه به حل کړئ ان شاء الله، ترڅو په دې موضوع باندې ښه حاکمیت ترلاسه کړئ. طاقت لرونکو معادلو بل ډول دا دی چې قاعدې سره مساوي وي. قاعدې کې هم موږ یو مجهول ولرو او توانونه هم توانو کې هم یو مجهول ولرو، یعنی دغه شکل ولري. f of x په توان g of x مساوي کېږي په f of x په توان د h of x، ولې قاعدې سره مساوي وي د الجبري افادو په اساس باندې. دلته څلور حالتونه موږ باید په نظر کې ونیسو. اول، قاعده که مساوي په یوه ونیسو، نو که قاعده مساوي په یوه ونیسو صورتونه سره فرق نه کوي که مختلف هم وي، ځکه قاعده یوه ده، یو په توان د هر شي مساوي په یو کېږي، یا یو په توان د هر شي مساوي په یو په توان دی بل هر شی چې وي دواړه خواوې سره مساوي کېږي. فقط قاعده به مساوي په یو ونیسو، هلته به د x قیمت پیدا کوو. دوم حالت، که قاعده مساوي په منفي یو ونیسو، نو په دې حالت کې باید توانونه وګورو چې توانونه سره برابرېدای سي که یا، یعنی قاعده که مساوي په منفي یو کو او دغه لپاره د x قیمت پیدا کو، بیا په توان کې وضع کوو، نو بیا هغه دواړه سره وینو. که دواړه خواوې سره مساوي وي نو ادې سمه دی، یا دواړه خواوې طاق وي پروانه کې وي بیا هم سره صحیح دی، یا دواړه خواوې په عین زمان کې جفت وي، ځکه منفي یو په توان د طاق منفي یو په توان د طاق سره مساوي کېدای سي، منفي یو په توان د جفت منفي یو په توان د جفت سره مساوي کېدای سي. نو که توانونه سره یا جفت دواړه یا جفت وي یا طاق یا سره مساوي سول، یا داسې یو حالت ونیو چې نه ممکنه وي چې منفي یو په هر توان منفي یو په هر توان دواړه خواوې سره مساوي سي، نو هغه هم څه مشکل نه لري. بل حالت چې قاعده مساوي په 0 ونیسو، که قاعده مساوي په 0 ونیسو، نو دلته به توانونه یعنی g of x او h of x باید په نظر کې ونیسو چې دا دواړه مثبت راوځي، د 0 نه لوی راوځي. په خاطر د چې په خاطر د که منفي راوځي، نو یو پر 0 په توان دی یو هر کېږي چې هغه نامعینه دی. نو منفي توان داسې معنا کوي چې یو پر د مغه طاقت لرونکي افاده په توان دی مثبت، نو هغه که یو پر 0 په توان دی یو مثبت عدد وي، هغه یو پر 0 کېږي چې هغه نامعینه کېږي. دغه شی باید په نظر کې ونیسو چې g of x یعنی f of x یعنی قاعده هم که مساوي په 0 ونیو
دغه لپاره هم x قیمت پیدا کړه هغه هم په g of x او h of x کې وضع کړه دواړه که مثبت راوختل نو بیا کوم مشکل نشته ولکه یو دواړه مثبت یا یو هر یو منفي راوخته نو هغه x دغه لپاره قیمت نشي کېدلی یا هغه قیمت د x سره مساوي کېدای نشي بل حالت دا دی چې چون قاعده f of x دواړه قاعدې سره مساوي دي توانونه به سره مساوي کوو یعنی g of x مساوي په h of x مساوي کوو هلته به د x قیمت را پیدا کوو نو هغه x د معادلې حل دی دغه څلور حالتونه په نظر نیولو سره سوالونه حلوو د مثال په ډول دلته موږ ته یو طاقت لرونکې معادله راکړل شوې ده x په توان د x جمع څلور مساوي په x سره موږ ویلې په داسې افادو کې چې قاعدې هم مجهول ولري او قاعدې سره مساوي نو څلور مختلف حالتونه په نظر کې هغه اول دا و چې قاعده مساوي په یو نیسو یعنی x مساوي په یو نیسمه نو که دلته x مساوي په یو نیسمه نو یو په توان د x جمع څلور یعنی یو جمع څلور مساوي کېږي یو په توان د پنځه مساوي کېږي په بل طرف ته x ته یو وینئ چې یو په توان د پنځه بیا هم د یو سره مساوي دی نو یو حاله x مساوي په یو سو دوم قاعده مساوي په منفي یو نیسم یعنی x مساوي په منفي یو نیسم نو اوس دواړه خواوې وینم چې د معادلې چې سره مساوي کېږي که یا منفي یو په توان دی منفي یو جمع څلور مساوي کېږي په منفي یو په توان دی منفي یو جمع څلور مساوي په درې سره کېږي چې دا منفي یو په توان دی درې بیا هم مساوي کېږي منفي یو او بل طرف ته x لرو چې هغه هم x منفي یو نیولی و نو د دې لپاره هم صحیح دی یعنی x مساوي په منفي یو هم کېدای شي بل بیا قاعده صفر نیسم یعنی x چې اوس دلته قاعده ده مساوي په صفر نیسم نو اوس بیا هم وینو چې دواړه خواوې سره مساوي کېږي که یا که x صفر سي نو صفر په توان دی صفر جمع څلور مساوي کېږي صفر په توان دی څلور چې بیا هم مساوي په صفر دی او بل طرف ته هم x لرو چې هغه مساوي په صفر دی نو بیا هم سره مساوي سو نو دریم حل x مساوي په صفر سو بل حل دا و چې قاعده چون مساوي دی توان سره مساوي کومه یعنی یو طرف ته توان x جمع څلور دی بل طرف ته توان شی دی یو دی x په توان دی یو توان یو دی نو دلته که x جمع یو مساوي په که x جمع څلور وبخښئ مساوي په یو سي نو x مساوي کېږي په منفي درې سره چې دا هم دغه یو بل حل دی یعنی د دې معادلې یو بل حل دی نو د دې معادلې ټول حلونه که موږ دلته ونیسو سره دا داسې لیکلی سو چې سولوشن سیټ د دې سیټ حل مساوي کېږي په منفي درې سره منفي یو سره صفر سره او یو سره یعنی څلور حل لري راځئ چې دوم مثال حل کو په دوم مثال کې وینئ چې x منفي دوه قاعده ده او یو طرف کې توان x مربع منفي x دی او بل طرف ته توان 12 دی قاعده سره مساوي دي او مجهول داره قاعده دي نو بیا هم عین شی د باندې هم تطبیق کوو یعنی اول حالت x منفي 2 مساوي په یو نیسم نو دلته x مساوي کېږي په درې سره اوس وینم دواړه خواوې چې درې منفي 2 په توان دی درې مربع منفي 3 مساوي کېږي په درې منفي 2 کل په توان دی 12 د دواړه سره مساوي دي که نه دي اوس وینم درې منفي 2 یو کېږي وبخښئ یو په توان د درې مربع نه منفي درې شپږ مساوي کېږي په بیا درې منفي 2 یو په توان د 12 یو په توان د شپږ یو په توان 12 دواړه خواوې ته یو کېږي نو صحیح دی نو یو حل x مساوي په 300 دوم حالت موږ ویلی و چې دوم حالت داسې دی چې دواړه خواوې به منفي یو نیسم قاعده منفي یو نیسم بخښئ x منفي 2 مساوي په منفي یو نیسم که x منفي 2 مساوي په منفي یو نو x مساوي کېږي په یو سره نو x کې یو سي نو بیا به دواړه خواوې وینم چې توانونه که توانو کې هم x وضع کمه د x په یو وضع کمه بیا هم سره مساوي کېدای شي که یا نو وګورو چې دا صحیح دی که یا یو منفي 2 په توان د یو مربع
یو منفي 2 په توان د یو مربع منفي یو مساوي کېږي یو منفي 2 په توان د 12. ښه یو منفي 2 بیا منفي یو مربع یو منفي 0 مساوي کېږي منفي یو کل په توان د 12. منفي یو په توان د 0 یو دی او منفي یو کل په توان د 12 چون توان جفت دی نو منفي یو ضرب د منفي یو 12 دی چې ضرب کوي بیا هم یو راځي نو یو مساوي په یو سو دا هم صحیح دی یعنی x مساوي په یو بل حل دی. راځو دریم حالت ته چې موږ ویل دریم حالت کې قاعده مساوي په 0 نیسم نو بیا به توانو ته ګورم چې توانونه منفي نسی نو بیا هم که x منفي 2 مساوي په 0 ونیسم نو x مساوي کېږي په 2 سره نو بیا به وضع کوم اوس په خپل اصلي معادله کې چې 2 منفي 2 کل په توان د 2 مربع منفي 2 مساوي کېږي په 2 منفي 2 کل په توان د 12. دا طرف ته توان مثبت دی څه مشکل نشته 2 منفي 2 0 2 مربع 4 منفي 2 2 دا طرف ته توان مثبت سو او دلته 0 په توان د 12 0 په توان د 2 او 0 په توان د 12 دواړه سره مساوي دي نو بل حال x مساوي په 200. څلورم حالت موږ دا ویل چې توانونه سره مساوي کوو چې قاعده مساوي دي نو توانونه سره مساوي کوي یعنی x مربع منفي x مساوي په 12 کوم نو دواړه خواله کې 12 منفي کوم نو x مربع منفي x منفي 12 مساوي په 0 کېږي چې دا یو نه طاقت لرونکي وبخښئ دومه درجه یو معادله ده کولای شو چې هغه کو تجزیه کو نو په هغه شکل به ځواب لاسته راوړو منفي 12 که زه تجزیه کوم داسې کولی شم چې منفي 4 ضرب 3 کوم او دلته x مربع x ضرب x دی چې x ضرب 3 او x منفي 4 سره جمع کوم منفي x راکوي نو د تجزیه سوی حالت داسې راځي چې x منفي 4 ضرب x جمع 3 مساوي په 0 نو که دوه ضریبو حاصل ضرب مساوي په 0 سي نو د دوه د هر یو باید 0 وي یعنی x منفي 4 مساوي په 0 وي نو x مساوي په 4 دی یا x جمع 3 مساوي په 0 سي نو x مساوي په منفي 3 دی نو دلته موږ څو مختلف حلونه لاسته راوړل چې نه لوړې وینو یو x مساوي په 3 وو یو x مساوي په 1 وو یو x مساوي په 2 سول او یو هم x مساوي په 4 او منفي 3 دی چې د سولوشن سیټ په ټوله وګورو منفي 3 راځي منفي یو وبخښئ یو راځي 2 راځي 3 راځي او 4 راځي دا د حل دی چې انشاءالله په پوه شوي په کتابو کې هم check yourself 23 درېدرشم تمرین مو کارخانګي دی هغه د دې په خاطر چې په دې موضوع باندې ښه پوه شئ ځان سره یې حل کړئ انشاءالله دا موضوع هم زده وي ډېره مننه تشکر